علاءالدین 15 ساله در 2 سال گذشته کسب بوددوزی را آموخته و حالا می تواند به تنهایی در این کارخانه بوت و چپلی بدوزد. علاءالدین از همین را مصارف خانواده 8 نفری خود را تأمین می کند. اگر ولما اوس یم اوس استاد یم دلته میشي معاش راکړي بل دغه می رزق روزي می بس دغه د دولت کور ته شام پړم بس دغه می ګټه و وټه بس په دغه کار ته لګیا یو د نمی ورور دی هغه په کار لګیا دی هغه بل ځای شاګرد دی او د کور پرست بس زیم بس دغه پیسې باندې پرچلیږي. جوانان همچون علاءالدین که در شهر ترینکورت مصروف این صنعت هستند میگویند بوت و چپلی ساخته شده به دستان آنان با کیفیتند و از مردم میخواهند به جای تولیدات خارجی از بوت و چپلی های ساخته دست این جوانان استفاده کنند. زموږ بوټونه چې دي زموږ بوټونه بیخي ډېر کلک دي دا نور چې په بازار کې خرڅېږي در دوه یو په 2 کلک دي یو نیم کال 2 کاله که در کې کار کوي دغه بوټونه چې دي موږ د لې جوړوو. خلک زیات خلک راځي د لې موږ د کار څخه ډېر خوشحاله دي او دا بوټونه موږ څخه ډېر زیات وړي چې دا ډېر ټینګ دي په تېره بیا د بزګرانو دپاره بیا دا ډېر زیات د خلک کاروي چې دا بوټونه ډېر زیات ټینګ دي. حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته خپل کاروبار زمینه برابره کړي موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو. اوس خو دا موږ مزدوران د بل چا روزانه کوو باید چې موږ ته د خپل کار زمینه برابره شي ولې ځکه زه استاد یم جوړوم. مسئولان کارخانه بوددوزی در ارزگان میگن تاجران در داخل کشور سرمایه گذاری کنند که از یک سو از واردات بیکیفیت خارجی رهایی می‌یابند و از سوی دیگر فرصت کاری به جوانان فراهم خواهد شد. به گفته مسئولان این کارخانه برخی از موادی که در ساخت بوت استفاده می شود را از خارج کشور وارد می کنند که فایده اندکی دارد. کم طلای دی دا شان دا کم شان خارجی دی د دې باید د مشته زمينه برابر کی مثال یا کمپنی برابر کی چې په خپل افغانستان کې د طلیانو دا شان مرته تولید کی او جوړ کی نو برابر دغه ورڅ وس په 300 غنی تمامېږي دا ورټ په برابر د په 200 غنی یا په 200 غنی تمام نو اوس کوم شان چې هغه کمزوریم د خارجي چې هغه ډیر کمزوریم دي اوس موږ بور چې د 3 کاله کارم کوي نو خو تلې بیا کمزوري دی هغه و میاشتې اته میاشتې نه میاشتې. مسئولان و کارگران کارخانه بوت و چپلی دوزی در ارزگان اگر مواد خام و وسایل اصلی در داخل کشور تامین شود باورمند هستند که کشور در بخش بوت و چپلی دوزی خودکفا خواهد شد.